أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. جزيل باجور جمعیت علماء اسلام او د هغې سره د دیګر پارټۍ او د جماعتونو د غم باندې شریک زما محترم ورونو، 12:30 بجې تقریبا چې دا واقعه وشوه ما وکتل او هغې وخت نه خفه وم او ما ویل چې دا غم زما د باجوړ د ورونو نوم په مخونو باندې ژړا ده. باجوړ بیا یو ځلې په غم باندې غمجن دی. زما لا د مفتي سلطان محمد صاحب متعلق مخکې و چې شوي نه وي، زه لا د هغې د قاتلانو د نیولو او سزا ته د رسولو په انتظار وم چې د هغې کور او د مفتي محمود صاحب د باغچې نه یو بل کور ګوشو کولی شو. او نن هغه ورځ ده چې د امام قاسم نورتوي رحمت الله علیه روح ته به ډېر زیات تکلیف وي. نن به علامه شفیع احمد عثماني رحمت الله علیه ډېر خفه وي چې پاکستان ما د دې دپاره نه و ازاد کړی. نن به حسین احمد مدني رحمت الله علیه د جمعیت علماء اسلام د دغې باغچې په ورانولو باندې ډېر زیات غمجن وي. لهذا په دغه غم باندې زه صرف څو خبرو له نه یم راغلی، زه ژړا نه راغلی یم او زه فریاد نه راغلی یم، زه اوښکو بهولو زه چغو وهلو نه راغلی یم. زما د باجوړ په خاوره باندې علما محفوظ نه دي، جمعیت علماء اسلام محفوظ نه دی. زما خیال دا دی چې نور د پاکستان په خاوره باندې ګیره بوټ شوې ده، ګیره د پاکستان خاوره نه برداشت کوي. پټکې د پاکستان په خاوره بوج دی. د پاکستان ادارې او متعلق افراد موږ ته په زبان حال دا وایي چې موږیانو بسترې ډول کوئ. مدرسو والاو د پاکستان په خاوره باندې ستاسو ګنجایش مزید نور نشته. لہذا نن زما په ملک باندې پټکې بوج دی، زما په ملک باندې ګیره بوج دی، زما په ملک باندې عالم بوج دی، زما په ملک باندې مدرسه بوج ده. لہذا د جمعیت علماء اسلام تسلسل او تدریجات زما د پاکستاني ادارې ختمول غواړي. زما محترم ورونو، موږ څه وکړو؟ دنیا خو د موږ ټوله کونه وایي چې پټکې له سره لرې کوي، ګیره د مخه لرې کوي. موږ نه دا ملک مغربي دنیا ته ښایو چې دا سیکولر سټیټ جوړوو، دلته د مذهب نمایندګان وشیندانېږي، دلته به د مولانا محمد اسلم شیخ پورې وي، د هغې به د هغې جسم به محفوظ نه وي، دلته به د ډاکټر عادل خان جسم محفوظ نه وي، دلته به د مولانا محمد فاضل جسم محفوظ نه وي، د هغې وجود به محفوظ نه وي، دلته به د مفتي محمد سلطان محمد روح محفوظ نه وي، د هغې جسم به محفوظ نه وي. نن په باجوړ کې زما محترم د مفتي سلطان محمد د رور چې کوم جسم هغه له لاړو او شهید شو، د ریاست نه تپوس کومه زما دا جړا خو په ده باندې بده نه لګي، نور هېڅ نه وایم. زما دا اوښکې برداشت کولی شي، خفه رانه نه شي، خو دا اوښکې تویول مې مجبوري ده. پر ور مې غمجن یم، زما ملا دې ماته کړې ده، ګلشن مې راله ویران کړی دی. زما چغې، زما فریاده تا ته تکلیف در نه کړي. د پیرو صاحب، ایسي صاحب، د ایس پي صاحب ته خفه نه شي، زما اوښکې به تا ته تکلیف در رسوي، ته خفه نه شي. ته د خپلو بچو سره آزاد ژوند تېره کړه. ته چې خپله تنخوا حلاله نه کړې، مې حلاله وه، په بچو دې حرام وخوره. د دې وردۍ څه چې د چېرته وفاداري ونه کړې، د علماو تحفظ چې یقیني نه کړې، د مدرسو تحفظ یقیني نه کړې، نه غواړم ستا نه. خو دا یو خبره زه د انصاف خبره نه کوم چې ماله انصاف راکوي، زه انصاف د چا نه وغواړم. انصاف که تا ماله راکولی د مفتي سلطان محمد په شکل کې به دې راکړی وی، د مولانا عبدالسلام په شکل کې به دې راکړی وی، د فاضل مولي صاحب په شکل کې به دې راکړی وی، د
مختلف شخصیات چې څومره لاره بالخصوص د باجوړ له خطې ده نو زه ستا نه انصاف نه غواړم ځکه انصاف توقع هم تاسو نشته انصاف والا ذات بل دی څوک دی موږ په ځمکه باندې خپل وفاداران نه لرو الله په موږ څوک نه خفه کېږي الله په دې پټکي راڅه خلک دشمنان دي الله په دې کې راڅه خلک دشمنان دي خدای ستا نه انصاف غواړو الله ته موږ ته انصاف راکړي ریاست ته یو خبره کوم کوم مفتي سلطان محمد صاحب چې پرون مامور ده د هغې سینه غلبې لوړه وه نن زه په هغه دروازه باندې څنګه داخل شم چې مور ستا بل زوی ما شهید راوړو زه د هغې بابا ته څنګه مخامخ شم چې ما ستا د مفتي سلطان محمد تپوس لا نه دی کړی او نن د قاري الیاس لا ستا په دروازه باندې رادننه کوم زه په کومو سترګو باندې ورشم ریاسته ما وژنه د پټکي خاوند وژنه د مدرسې د ګیرې خاوند وژنه خو یو کار وکړه یو داسې د لویې سینې خاوند هم پیدا کړه چې هغه زما مور ته دا وویل چې ستا بچی شهید شوی دی ورا مې وړو ما که خو دا طاقت نشته خوشحاله او انډیا خوشحاله دا والد صاحب د مفتي سلطان محمد صاحب شهادت مبارک شه حاجي مبارکي تا ته ده مبارکي ملت اسلامیه ته ده په شهادتونو باندې د چا تاریخ نه ختمېږي مفتي سلطان محمد د ځلېدلی بچی دی قاري محمد الیاس د ځلېدلی بچی دی د تاریخ په افق باندې به د دې نومونه ښکاري د هغه شهید سعادتمند پلار د باجوړ په خاوره بهترین پلان د باجوړ په خاوره نشو وګڼلی لیکن زه وایم چې محترمو دا یو خبره کوم چې ما ته په دې ملک کې انصاف نه میلاویږي یو خبره علاوه ته کوم دې ملک ته کوم متعلقه ذمهدارانو ته کوم تاسو شریک یې دا کار ستاسو دی تو ادا ادھر کے نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے روزنوں سے گلا نہیں تیرے راہبری کا سوال ہے نن د پاکستان د پولیس وردستانه تپوس کوي چې علما غیر محفوظ دي ولې زه جمعیت علما اسلام په شکل کې ستاسو په جمهوري جهاد کې ملګری یم ستا آیین منم ستا پارلیمنټ منم تا ته مې کافر نه دی ویلی د هر دهشتګردۍ په خلاف ستا سره ملګری یم بیا هم زه شهید کېږم بیا هم زه قتل کېږم او بیا هم زما قاتل نه دی معلوم الله زمونږ شته دی مونږ به صرف الله ته فریاد کوو او د الله مخې ته مو خپلې اوښکې توی کړي دي لیکن دا خبره ظالمانو جابرانو بدبخته حکمرانانو ته کوم نن ستاسو اقتدار دی او ستاسو ورځې دي د دې یو ظلم بدله به درنه اخلو زمونږ چغې اورېدلو والا خو بیا هم زمونږ رب حی لا یموت ذات دی زمونږ چغه به واوري زمونږ فریاد به واوري لیکن انشاءالله ستا چغې به نه بیا مغرب اوري نو به امریکا اوري دې خاوره باندې به ستا ځري انشاءالله که ستا دا ګمان وي چې د پاکستان په خاوره به زه کیڼه نه برداشت کوم پټکا به نه برداشت کوم مدرسه به نه پرېږدم نو دا واوره پاکستان ما د اسلام لپاره آزاد کړی په دې کې به اسلام زنده بادي ملا به زنده بادي او په شهادتونو به دا تسلسل نشي ختمولی که دا تسلسل ختمېده په محمد اسلم شیخ پوري به ختم شوی که دا تسلسل ختمېده په ډاکټر عادل خان به ختم شوی دا به په مولانا سلطان محمود باندې ختم شو دا به په شیخ حسن جان ختم شو دا به په مولانا سمیع الحق شهید شو ختم شو لیکن زه وایم زمونږ سینې نه ختمېږي ادھر آ ستمگر هنر اعظمه تو تیر اعظمه هم جگر اعظمه دا ګولۍ او غش به ختم شي لیکن زما د کارکنانو او زما د ملګرو سینې دا به نه ختمېږي تکبیر تکبیر سبيلنا الجهاد الجهاد سبيلنا الجهاد الجهاد ضربنا دیوبند ضربکم ضربنا دیوبند زما محترمو زه خپلو په دغو خبرو باندې اکتفا کوم د زیاتو خبرو موقع نه ده
لیکن څه مطالبه کوو مونږه که د انصاف مطالبه کومه نو ته ماله څه انصاف راکړې که مذمت کومه نو مذمت د کومې بلا نوم دی ماښام زه دا جنازه چې په کور وردننه کوم ماله ریاست دې جواب راکړي چې هغه ماشوم بچی د مفتي سلطان محمد رحمت الله علیه چې و دې وله هغه پلار شهید کو عم الرجل سن ابيه دا کاکاجي و ترو دا دویم والد صاحب دې ولې شهید کو دغه یو چهره او دا یو بچی د ریاست نه تپوس کوي چې زه مظلوم ولې یم زما یو بابا جان تاسو ولې شهید کو زما کاکاجي تاسو ولې شهید کو زه تپوس نه کوم زه سوال نه کوم یو ماشوم بچی د دې ریاست نه سوال کوي یو بوډۍ مور د ریاست نه سوال کوي یو سپینږیری بابا د ریاست نه سوال کوي ریاست سره جواب شته چې ما ته ووایي چې دا جواب هذا ریاست دې ماله جواب راکړي چې د مفتي سلطان محمد صاحب دا ګناه وه نه تپوس کوم تا نه بیا نه احتجاج کوم نه درنه کوم خو ګناه به مې معلومه شي نو ګناه خو راته وښایه چې دا تسلسل د شهادتونو جاري دی او ګناه مې نه ده معلومه قاتل مې کو نه دی معلوم خو زه خیر دی خو ګناه مې خو معلومه وي ګناه راته وښایه د ګناه د ښودلو مطالبه کوي د دې ملک نه کنې کړو انشاءالله ما محترمه خدای خبره دې اکتفا کړو لیکن نن مونږه د مفتي سلطان محمد صاحب د هغې والدینو مخې ته شرمنده یو چې مونږه د جمعیت علما اسلام د صفو ستا د یو بچي تپوس ونه کړو ستا بل بچی د دغې باغ ګلو ګرځېده په شهادت باندې ورسېده لیکن دا ضرور وایم چې ته ستا بچي دا سرخورو یې او د دغې د برکته جمعیت علما اسلام سرخورو دی او د غوینې له وجې نه به دین اسلام زنده‌باد او سرخورو وي د دغه خبرو به زه اکتفا کوم چې د مشرانو څه هدایات وي انشاءالله د جمعیت علما اسلام ژوندون مختلف ملګري هم را روان دي مزید به دا سلسله دا جاري وي او دا ختمېدلی نه شي چې تر څو پورې ریاست موږ ته خپل جرم نه یې ښودلی او قاتل یې نه یې ښودلی اقول قولي هذا استغفر الله لي